پروردگار ټول جهان جهان درته سجدي کړي پته زلزمک اسمان اسمان درته سجدي کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالحی مطمئن و چې د کندهار ولایت د سپین بولدک له ولسوالۍ څخه یې اړیکه نیولې وه. پوښتنه یې دا وه چې دلته ځینې خیاطان ورونه دي ځوانانو ته داسې لنډې او تنګې جامې ګنډي چې هغه یو مسلمان ځوان سره اصلا نه ښایي. دې خیاطانو لپاره دا پیسې څنګه دي؟ الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره مرسته کوئ د نیکی په کارونو کې همدارنګه په تقوا کې. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، او مرسته یو بل سره د ګناه په کارونو کې او د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو د حدودو نه په تیریدلو کې مه کوئ. په دې کې شک نشته دی چې هغه خیاط چې یو ځوان لپاره داسې جامه ګنډي چې اصلا یو مسلمان ځوان لپاره هغه نه ښایي او د ده هدف هغه پیسې او مزد حاصلول وي، دا خیاط په هغې ګناه کې هغه ځوان سره شریک دی. دا ځکه چې ده هغه سره مرسته په معصیت کې کړي، دا ځکه چې ده هغه سره مرسته د ګناه په کار کې کړې ده. زه خپلو خیاطانو ورونو ته اطمینان ورکوم او ډاډ ورکوم کله چې یو ځوان تاسو نه د همداسې جامو د ګنډلو غوښتنه کوي تاسې ورته مه ګنډئ. الله رب العزت به تاسو ته 100 نور ځوانان ورونه راولي چې هغوی به متشرع لباس د ستاسو نه غواړي، او همدغه چې لنډې او تنګې جامې جوړوي دا به هم دې ته اړ کیږي چې تاسو که راشي او تا ته ووایي چې ما ته غټې جامې جوړې کړه. زه دې ځوانانو ته حیران یم. په اسلامي ټولنه کې د دې ټولنې د ملا تیر ځوانان شمیرل کیږي. کله چې زموږ ځوانان د الله رب العزت په دین باندې سنبال وي، د رسول الله په سنتو باندې سنبال وي، نو هغه ټولنه کې اسلامي پیشرفت، اسلامي ځلا، ایمانی جذبه، جهادي جذبه هر څه تر سترګو کیږي. اما کله چې په اسلامي ټولنه کې ځوانان منحرف شول، ځوانان د الله رب العزت د اوامرو نه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو نه پر شا شول، بیا د هغې ټولنې په وګړو کې په ځانګړې توګه په ځوانانو کې نه ایمانی جذبه وي، نه جهادي جذبه وي، او نه د دې ترڅنګ د دوی تر منځ د یو بل درد او احساس تر سترګو کیږي. د مسلم حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې ښځې باندې لعنت ویلی دی چې هغه د نارینهو جامه اغوندي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه نارینه باندې لعنت ویلی چې هغه د ښځینهو جامه اغوندي. په تاسف سره باید ووایم چې نن د ځینې ځوانانو او د پیغلو ترمنځ فرق نه کیږي چې دا ښځه ده او که دا نر دی، او ځینې خو د مخنثو په شان د اجړاګانو د ایزکانو په شان یا په غاړه کې تارونه او لاکتونه اچولي یا په لاسونو کې اچولي، او ځینې خو ویښته راټول کړي شاته یې تړلي اوسیږي. ته ځوان یې، تا کې غیرت شته، تا کې ایمانی جذبه شته، تا د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه سیرت لستی، تا د یزید بن سکن رضی الله تعالی عنه سیرت لستی، ځوان ستا غوندې وي؟ افسوس دی د دوی په حال باندې، په چا باندې چې محمد رسول الله لعنت ووایي، د هغه نه به څوک بیا د خیر څنګه تمه او څنګه هیله وکړي. دا خو لا پرېږده چې په دې مبارکو شپو او ورځو کې ځان په داسې کارونو باندې مصروف کړي چې ټول لا وبالي، په هغه مجلس کې شکنځل،
په هغه مجلس کې غیبت، په هغه مجلس کې یو بل ته بد رد ویل، په هغه مجلس کې دروغ. داسې مجلسونه د الله رب العزت د غضب وړ دي، د الله د رحمت وړ نه دي. توبې ته به بیا وخت پیدا نه کې، مرګ به در باندې راغلی. همدا دی چانس دی، الله ته رجوع وکړه. مبارکې شپې او ورځې دي، په کړو ګناهونو باندې توبهګار شه، پښیمانه شه او په راتلونکي کې د الله رب العزت نه د نیکو اعمالو غوښتونکی اوسه. بل اوریدونکی مو انتظار و چې د نیمروز ولایت څخه یې اړیکه نیولې وه. لومړنۍ پوښتنه یې دا وه چې د نفلو نیت باید څنګه وکړی شي. ګورئ، د فرضو نه بغیر چې 12 رکاته مؤکد سنت دي په شبانه روز کې، 2 د سهار، 6 د ماسپښین، 2 د ماښام او 2 د ماسخوتن. نو د دې او د وترو نه بغیر چې څومره مونځ کېږي هغه ټول نفل دي. که د اشراق دی، که د څاښت مونځ دی، که د اوابین لمونځ دی، که تهجد دی، دا ټولو منځونو ته نفل ویل کېږي. بس نیت دا وکړئ چې 2 رکاته لمونځ ادا کوم په دې حاضر وخت. او دوهمه پوښتنه یې دا وه چې د اشراق وخت کله داخلیږي. کله چې لمر راوخیږي 10 دقیقې 15 دقیقې انتظار وکړي، لکه څنګه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونه او هدایت دی. د 10 دقیقو او 15 دقیقو نه وروسته تاسو کولی چې د اشراق منځ وکړئ. او د اشراق د مانځه وخت داسې محدود نه دی چې دا د 1 ساعت و نیم ساعت وي. حتی ملا علی قاری رحمه الله په مرقات شرح د مشکات کې لیکي چې تر زواله پورې د اشراق وخت دی، چې هر وخت مو وخت پیدا کوي. او دریمه پوښتنه یې دا وه چې په ګرمو اوبو باندې اودس څنګه دی، یعنې هغه اوبه چې لمر ګرمې کړي وي. هر هغه اوبه چې پاکې وي اودس پرې مطلقا جایز دی، که هغه ګرمې وي که سړې وي. خو هغه اوبه چې په لمر باندې ګرمې شوي وي په طبي لحاظ سره په هغو باندې اودس کول مکروه دی. شرعا مشکل نه لري، اما په طبي لحاظ سره په هغو باندې اودس کول مکروه دی. ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمای، د عمر رضی الله تعالی عنه دا قول دارقطني را نقل کړی چې تاسو په هغو اوبو باندې غسل مه کوئ چې هغه په لمر باندې ګرمې شوي وي. ځکه کومه اوبه چې په لمر باندې ګرمې شوي وي په دې باندې اودس او غسل کوونکی او اودس کوونکي ته د پیس یا د برګۍ مرض پیدا کوي. همدارنګه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای، نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یتوضأ بالماء المشمس. رسول الله د دې نه منع کړی چې تاسو په هغو اوبو باندې اودس مه کوئ چې هغه په لمر باندې ګرمې شوي وي. خو هلته هم مطلب همدا شی دی، اما که چا پې اودس وکړه اودس یې کېږي، خو په طبي لحاظ سره مکروه دی، ځکه د دې نه د پیس او د برګي مرض پیدا کېږي. بله اوریدونکې یوه خور وه، پوښتنه یې دا وه چې پیشلمۍ ما ډوډۍ خوړله، ما ته وخت معلوم نه و، په همدغه وخت کې اذانونه وشول، څه مې لرې کړه او څه مې وخوړله، په ما باندې قضا ده او که قضا او کفاره دواړه دي؟ یو خو په اکثرو ځایونو کې زموږ امامان او مؤذنین په وخت باندې اذان نه کوي. که د سهار همدغه اذان په وخت باندې شوی وي او ته په دې ګمان وي چې لا شپه ده، خوراک دې کړی دی، نو په تا باندې قضا لازم ده او کفاره در باندې نشته. او که داسې وي چې هغه امام او مؤذن اذان په وخت کې نه وي کړی، نو که تا خوراک هم کړی په تا باندې نه قضا شته او نه در باندې کفاره شته. غوره او بهتره دا ده چې د وخت تحقیق وشي. اما که یوې خور ته یا یو ورور ته دقیقه معلومه شي چې وقت داخل دی، بیا د دې نه وروسته قصدن خوراک کوي، هغه بیا هم قضا ده هم کفاره ده.
بله پوښتنه یې دا وه چې کله زه د قرآن کریم تلاوت کوم، کومه سجدې چې د تلاوت دي دا په هغه وخت کې نه کوم، وروسته یې کوم. وروسته ادا کول د سجدې تلاوت پکار دي که په هغه وخت کې. علامه ابن همام په فتح القدیر کې په لومړني جلد کې په 207 صفحه کې کتاب الصلات کې فصل فی الاوقات التي فصل په هغو اوقاتو کې چې په هغه کې مونځ مکروه دی، په دې کې لیکي چې واداؤها لیس علی الفور حتی لو اداها فی ای وقت کان یکون مؤدیا لا قاضیا. د تلاوت سجده د دې اداب کول علی الفور لازم نه دي، حتی که ده اوس قرآن کریم ولسته، هغه آیت یې ولسته چې په هغه کې سجده د ساعت وروسته، ورځ وروسته یې هغه سجده ادا کړه، نو دا مؤدي دی، یعنی قضا راوړونکی نه دی، قاضي نه دی. او همدغه مسئله هندیې په لومړني جلد کې 133 صفحه کې په 14 باب کې چې هغه باب د سجود و تلاوت دی، په دې کې هم په تفصیل سره څېړلې ده. وروستنی اوریدونکی فضل الرحیم و د کندهار ولایت څخه یې اړیکه نیولې وه. لومړنۍ پوښتنه یې دا وه که چا یو عالم سره شخړه کړې وي، جومات ته راځي خو هغه پسې لمونځ نه کوي، مونځ د جومات نه بهر کوي، د ده لمونځ کیږي که نه کیږي؟ په لومړي سل کې خو باید تحقیق وشي چې د ستا او د دې عالم شخړه په څه باندې راغلې. که واقعا د عالم شرعي مشکل ولري، د رسول الله د سنتو پابند نه وي، یا په هغو اعمالو او کړنو کې گرفتار وي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین خلاف وي، د الله د دین خلاف وي، یا په خپل مانځه کې او قرائت کې مشکل لري، او ته پوهیږي چې زما لمونځ شرعا د امام پسې نه کیږي، نو بهتره دا ده چې دا امام د مسجد پریږدي او تاسو بل امام راولئ، هغه پسې اقتدا وکړي او لمونځ وکړي. او که مشکل په تا کې په خپله وي، امام ملامته نه دی، شرعي مشکل نه لري، نو بهتر او غوره دا ده چې بیا په خپله ځان اصلاح کړئ. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا ده چې هغه امام چې قوم هغه بد ګڼي، هغه امام چې قوم هغه بد ګڼي او دا د قوم لپاره امامت کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو کې د امام لپاره وعید بیان کړی دی. اما که په مقتدیانو کې مشکل وي، دوی دې باید ځان اصلاح کړي. او د روژې په مبارکه میاشت کې نفل بهتر دی که قضا. تاسو ته معلومه ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا ده چې د یو فرض بدله به الله د اویا فرضو بدله درکوي، او کم نوافل چې تاسو کوئ الله رب العزت به د فرضو بدله درکوي. قضا خو هر وخت کولی شي، اما نفل چې د روژې په مبارکه میاشت کې دي، د دې بدله د فرضو بدله ده. نفل وکړئ او د دې ترڅنګ یو وخت دوه وخته قضایي که راوړئ، دا به هم غوره او بهتره وي. ایمل افغان و چې د هلمند ولایت څخه اړیکه نیولې وه. پوښتنه یې دا وه چې زما خاله دا نظر کړی و که الله تعالی زما مور ته شفا ورکړه او زما مور روغه شوه، زه به هر کال 10 روژې نیسم. ستا د خاله دا نظر معلق دی تر شرطه پورې چې هغه د مور شفا ده. که واقعا ستاسو نیاته او ستاسو د خاله مور ته الله رب العزت شفا ورکړي، نو ستا په خاله باندې دا لازم ول د هغې در ژونده پورې چې هر کال 10 روژې ونیسي. او که هغه روغه شوې نه بیا هم په دې روژې نشته، نو اوس چې وفات ده الله دې جنتونه ورکړي، دا روژې په دې باندې لازم نه دي، ځکه هغه معلقې وي د هغې تر شفا پورې. بل اوریدونکی ګل محمد و چې د بولدک څخه اړیکه نیولې وه. پوښتنه یې دا وه چې زما مور ټول قرآن کریم نشي لوستلی، سورت یاسین، سورت ملک او د دې ترڅنګ نور سورتونه لولي، دا څنګه دي؟ په دې کې شک نشته
چې د قرآن کریم د هر توري په بدل کې الله رب العزت لوستونکي ته لس نیکیانې ورکوي. که څوک صرف الف لام میم ووایي الله رب العزت 10 نیکیانې ورکوي، ځکه الف بیل حرف دی، لام بیل حرف دی او میم بیل حرف دی. نو که څوک د روژې په مبارکه میاشت کې ټول قرآن کریم ولولي یا زیات تلاوت کړي، اجر او ثواب یې ډیر دی. او ستا مور چې دا نشي کولی دا ځانګړي صورتونه لولي، په دې کې شک مه کوي چې الله رب العزت به هم ستا مور ته د هر توري په بدل کې لس نیکیانې ورکوي. او بل دا چې د قرآن کریم ختم نه واجب دی او نه فرض دی. که د چا وس وي لوستل یې بهتره چې ختم یې کړي، او که وس نه چې څومره ولولي الله رب العزت به ورته اجر ورکوي. بل اوریدونکی مو شمس الله و چې د ایران نه اړیکه نیولې وه. پوښتنه یې دا وه چې زموږ امام غني دی او هغه امام په موږ باندې ټینګار کوي چې تاسو به زکات او سرسایه موږ ته راکوئ، او موږ په دې باندې پوهیږو چې هغه غني دی، مالک د نصاب دی، زموږ سرسایه او زکات ادا کیږي که نه ادا کیږي. که زکات دی او که صدقې فطر ده، دا فقیرانو او مسکینانو ته د تملیک په توګه ورکول کیږي چې یو فقیر او مسکین به د خپل زکات او د خپلې سرسایې مالک ګرځي. نو کله چې امام مالدار وي، مالک د نصاب وي، نو هغه ته د زکات په ورکولو کې یا هغه ته د سرسایې په ورکولو کې د قوم غاړه نه خلاصیږي، یعنې زکات نه ادا کیږي، صدقې فطرې نه ادا کیږي. او کله چې هغه امام په خپله په دې باندې پوهیږي چې زه غني یم، مالک د نصاب یم، هغه خپله باید د زکات د اخیستلو نه او د سرسایې د اخیستلو نه ډډه وکړي. همدغه مسئله هندیې په لومړني جلد کې 194 صفحه کې کتاب الزکات کې، او بحر رایق په دویم جلد کې 256 صفحه کې باب المصارف کې، او ابن عابدین شامی په رد المحتار کې دویم جلد کې 309 صفحه کې باب المصرف کې په تفصیل سره څیړلې ده. نو چې هغه مالک د نصاب وي، غني وي، ستاسو غاړې نه خلاصیږي، زکات مو ادا شوی نه دی، صدقې فطر مو نه ده ادا شوي. بل دا چې کله الله رب العزت هغه مصارف د زکات موږ ته په خپل کلام کې بیانوي، په هغو کې الله ملا نه دی ذکر کړی چې دا زکات او سرسایه به خامخا ملا ته ورکول کیږي. هو که مستحق فقیر و او مسکین و، د بل چا نه چې خپل زکات او صدقې فطر د امام ته ورکړي، دا ستا لپاره غوره ده. اما چې غني وي بیا د غاړه نه خلاصیږي، نه د زکات ادا کیږي او نه د صدقې فطر ادا کیږي. وروستنۍ اوریدونکې خور وه، پوښتنه یې دا وه که یوه خور د خپلې مریضي نه غسل وکړي، یوه روژه ونیسي یا 2 روژې ونیسي، سبا ته یا ماښام ته هغه مریضي بیا پې راشي، دا روژې څنګه دي؟ د حیض یا د میاشتنۍ مریضي کمه موده 3 ورځې ده. که یوه خور د 3 ورځو نه کمه مریضیږي، هغې ته موږ حیض او میاشتنۍ مریضي نشو ویلی. او اکثره موده د حیض چې ده هغه 10 ده. که یوه خور د 10 شپو نه هغه طرف ته مریضیږي، موږ هغې ته حیض نشو ویلی، هغې ته مستحاضه ویلی شو. نو که داسې وه چې یوه خور په 8مه ورځ باندې پاکه شوه، غسل یې وکړه، سبا یې روژه ونیوله، یعنې 8مه ورځ یې روژه ونیوله، خو په 9مه ورځ بیا پې مریضي راغله، د 8مه ورځ چې دې کومه روژه نیولې هغه روژه یې صحیح نه ده، د هغې قضایي به راوړي تر 10 شپو پورې. اما د 10 شپو نه هغه طرف ته که مریضي په دې باندې راځي، هغې ته موږ میاشتنۍ مریضي یا حیض نشو ویلی، خپله روژه دې نیسي، خپل لمونځ دې کوي، هر وخت لپاره دې که دا مریضي یې دایمه وي بیل بیل اودس کوي. همدارنګه بله پوښتنه یې دا وه که یوه خور ټوله ورځ روژه وي، په 3 بجو کې 4 بجو کې د مازدیګر مانځه نه وروسته په دې باندې مریضي راشي، دا روژه خوړلی شي که نشي خوړلی؟ له صبح صادق نه وروسته یا د 2 بجو نه وروسته یا د 1 بجې نه وروسته چې کله د یوې خور میاشتنۍ مریضي شروع شي، نو په دې سره د همدغې خور دا روژه ختمیږي.
نو د همدغې خور لپاره څکاک او خوراک جایز دی. امساک ورته ضروري نه دی چې دا مخامخا تر ماښامه پورې څه نه خوري، خو کوشش دې کوي چې دا خوراک او څکاک د نورو روژتیانو نه په پټه باندې وکړي. همدغه مسئله هندیې په لومړني جلد کې 209 صفحه کې کتاب الصوم کې الباب الخامس فی الاعذار په دې کې په تفصیل سره څیړلې ده. نو یوې خور باندې که د روژې په مبارکه میاشت کې د ورځې په ترڅ کې چې هر وخت وي په دې باندې مریضي راشي، په دې باندې روژه فاسدیږي او همدغې خور ته امساک لازمي نه ده چې دا به نه خوراک کوي او نه څکاک کوي. خوراک هم کولی شي، څکاک هم کولی شي، خو د روژتیانو نه به یې په پټه باندې کوي.